هر نارینه او هر زنانه د خپل اولاد فکر وکړي او د هغه دپاره دعا وکړي او ښه په درد باندې دعا وکړي چې یا الله ته زما لور او زما زوی یا الله ته صالح ته نیک ته زما سترګې په دې باندې یخې کړي او زما سترګې په دې باندې لوړې کړي. یوه آخري واقعه درته بیانوم. مولانا ابوالحسن علي ندوي صاحب دا یو ډېر غټ عالم تېر شوی دا علما یې پېژني عالمیه یې نوم د ده پلار مړ شو په کشنیوالي مور به د ده دپاره ډېرې دعاوې کولې ګسه په کلا کې په محله کې مشهوره شوه. یو ورځ یې خور راله خور د دې زنانې خور راله د عالمیه تروري ما ته متوجه یاست خور چې راله کور ته نو پوښتنه یې وکړله د نوزندو څخه چې دا اجاڼۍ چی دي هغې ورته له اجاڼۍ مسله واره کړې ده بیا دعا وکړي څه شي اجاڼۍ مسله واره کړې ده څه شي دعا وکړي. نو دا چې راننوتله دا خو هغه خور اجاڼۍ هم راووتله دعا یې مکمله کړې دا خور یې ورته ویلې وه د اجاڼۍ ته د ابوالحسن علي ندوي و مور ته و خپلې خور ته یې ویلې ول اجاڼۍ ته اوس په د هلک باندې څه کوې څه شي جوړوې چې دومره دعا وکړې نبي جن جوړوې که څه ول نبي جن جوړوې دې ورته ویلې د ابوالحسن ندوي مور ول زما دا عقیده و ایمان دی چې د نبوت دروازه خو بند ده د نبوت دروازه بل نبی نه راځي نبی علیه الصلاة والسلام آخري او عالمي نبی دی بل نبی نه راځي که چیرې د نبوت دروازه خلاصه وي ما به دی په خدای باندې نبی کړی ما به دی په خدای باندې ما نبی جون جوړوي خو نو د نبوت دروازه بند نو د مورو د پلار په دعاو کې دومره اثر نو موږ خپل په خپلو دعاو کې د خپلو لوڼو دپاره او د خپلو زامنو دپاره د نیک هونې او د صالح هونې او د دینداره هونې دعا وکړو هر وخت دعا وکړو او په کورو کې دینداره ماحول راولو بچان مدرسو ته حواله کړو انجونې مدرسې ته حواله کړو هلکانو مدرسو ته حواله کړو او مدرسو والا هم د دې صحیح تربیت وکړي کومه پلار چې خپله لور مدرسې ته حواله کوي دا د خپل زړه ټوکړه مدرسې ته حواله کوي کم پلار چې خپل زوی مدرسې ته حواله کوي دا د خپل زړه ټوکړه نو د مدرسې والا سم دا گزارش د معتمم صاحب د معلماتو کومې استانیانې کومې باجیانې چې دلته سبقان ورته وایي هغه دې هم د خپل اخلاق معیار بلند کړي. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہ جو صالح ہوگا وہ مصلح بنے گا. کم استاد چې په خپل صالح وو هغه به مصلح جوړیږي کم باجی چې په خپل نیک دا هغه سبا الله تعالی نیکی شاګردانی جوړي په کم باجی او معلمه کې چې په خپل پرده او حیا دا هغه شاګردانی وو نیکی او پردناک نو مدرسو ته حواله کوي مدرسو والا سم دا خواسته چې هغه دغه انجونی او دغه الکان مال غنیمت نه بولي لکه پسونه او مژونه او وزې دا ته راځي نه بولي بلکې دا د خلکو د زړه ټوکړي دا ته حواله سوي په کار دا دی چې د دې په شفقت سره تربیت وکړي په محبت سره په چی سره په محبت سره تربیت وکړي. دا آخري خبره زه کومه د تربیت په باب کې دا علما ناس د دې په مخ کې کوم چې دوی پر دې غور وکړي. موږ ته څنګه ګر د مدرسو خلک نبی علیه الصلاۃ والسلام 14 کاله په مکه کې او 10 کاله په مدینه کې دا 23 کاله د تربیت دورانیه دا چیز ده 23 کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه تربیت وکړي او 1,24,000 صحابه تیار څو تیار 1,24,000 صحابه په آخري حج کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته 1,40,000 صحابه ناشته هر صحابي د ایمان په اعتبار کامل وو د عمل په اعتبار د اخلاق په اعتبار د معاشرت په اعتبار د معاملاتو په اعتبار په هر اعتبار باندې هر شاګرد کمال ته رسول ګرد جنتیان ګرد جنتیان وکلا وعد الله الحسنى الله تعالی د ګرد سره د چی وعده رضی الله عنهم ورضوا ګرد پاس اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا
دا سرټیفیکټونه یې ورکړو په مدرسه کې به دا کال په آخر کې پروګرامونه کېږي که د مدرسې والا سند ورکړي چې جوړ کړي سکول والا سرټیفیکټ چې جوړ کړي باید د مدرسې والا به د نجونو ته د ایمان سند ورکړي د اخلاقو سند ورکړي د امانت او د دیانت سندونه ورکړي چې دغه د انجلۍ ته یې حواله کړی وه 2 کاله 3 کاله 4 کاله دغه د ورس د ایمان په اعتبار هم کامله ده د عمل په اعتبار هم د حیا په اعتبار هم زما پر دې اعتماد سند و اعتماد ته وایي سند څه ته وایي اعتماد دا یوه خبره زه کوم په دې کې یو ډېره غټه نقطه ده د معلمینو لپاره او د معلماتو لپاره استادان او استانیان مولوي صاحب 23 کاله نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه تربیت وکړي ما درته ویل په هر اعتبار یې وچیشته ورسول کمال په هر اعتبار عجبه خبره دا ده د غور خبره چې په دې 23 کاله کې یوه چپلاخه د نبی علیه السلام سره نه ده ثابته مولوي صاحب یوه چپلاخه یو صحابي یوه چپلاخه نه دی یوه ډنډه یې نه دی یوه شکنځه یې نه ده ورته داسې سایلنټ تربیت یې وکړه خاموشه تربیت یې وکړه په شفقت او په محبت یې تربیت وکړه او اسامه ابن زید د غلامان د نبی علیه السلام سره وخت تېر کړي پلار یې ورالي د اسامه پلار ورالي ولبایي راته د ما سره زه د پلار یم هغه نه نه ستا سره نه ځم دا ډېر ښه سړی پلرونه یې پرېښول پر نبي علیه السلام باندې قرباني ورکړه دا ډېر اخلاق والا سړی نو موږ د بچیانو تربیت وکړو په اخلاق سره چې دا نجونې سهار د کورو سره راځي خوشحاله را روان دا نه محسوسوي لکه زه چې جیل له روان موږ د مدرسو سره جیلونه نه کو جوړ د محبت مرکزونه جوړ چې انجلۍ په خپل کور کې بېچینه یي نه 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 دلته خوند نه کوي زه مدرسې له ځم هغه باجي ډېر اخلاق والا ده زه هغې له ځم نه نه دلته خوند نه کوي دی ماحولونه موږ په دې مدرسو کې جوړ چې کشنیان پلرونه او انجونې دا پلرونه په زور نه راځي بلکې دا انجونې او دا کشنیان د مدرسې ته ټوټش کړي دی ماحولونه جوړ 1,40,000 نبیان څو نبیان وایي و نبي تعالی ډنډه نه ده ورکړې کې ورکړې مفتي صاحب که غلط ګایې یو نبي تعالی ډنډه نه ده ورکړې چې ته خپل امت په ډنډه سم یو موسی علیه السلام ته ورکړه چا ته ورکړه هغه تیم دا وویل چې کرول پر دا سر مه پوه دا ډبره پوه کنې ورته وویل چې دا فرعون په دا سر کې پوه نه دی ورکړې نو تربیت دپاره شفقت او محبت ضروري دی چی ضروري دی کم پلار که د لور تربیت کوي مور که د لور تربیت کوي په محبت او په شفقت دی په چیز دی وکړي وای هغه دا علماو لیکلي دي وای هغه استاذ او هغه پلار چې په شپې په تیاره کې د اولاد دپاره دعاوې نه کوي به دا آخري مسله چې هغه پلار او هغه استاد چې د شپې په تیاره کې د اولاد دپاره دعا نه کوي و هغه پلار او هغه استاد ته شاګرد وهل حرام الله دې